د هیواد د ښاري پاکو اوبو او کانالیزاسیون شرکت عمومي رئیس انجنیر حمید الله اعلاني وویل ختیځون ته د اجرایي رئیس په لارښوونه سفر کړی چې په وینا یې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې به د ښاري پاکو اوبو رسونې ادارو پر وړاندې د پرتو ستونزو حل لپاره به ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې په نږدې راتلونکي کې به د جلال آباد ښاري پاکې اوبو رسونې شبکې تخریب شوي برخې په اساسي شکل ورغول شي. اعلاني وویل دوی په پلان کې لري چې په جلال آباد ښار کې دویمه لویه د پاک اوبو ذخیره جوړه او دغه شبکې ته پراختیا ورکړي. کار سروی ولایت ننگرهار ما ختم کردیم. انشالله تمام ساحاتی که شامل انکشاف جدید پروژه میشه اینا رو ما شامل کردیم. بخیر عنقریب به تدارکات از میریم تا بتونیم که این پروژه رو وسعت بدیم. آبرسانی افغانستان پلان داره که حالت فعلی خدمات آبرسانی که ما فعلا در حدود 7.5 تا 10,000 نفر مشتری داریم این تا به حدی که مردم تقاضا داشته باشن و ضرورت داشته باشن و پلان‌های شهری در اونجا موجود باشد. انشالله ما این خدمات بالا میبریم. نوموړی دغه راز وایي د لغمان ولایت د سلطان غازي بابا ښارګوټي اوسیدونکو ته به هم ډېر ژر د پاکو اوبو یوه لویه ذخیره جوړه شي څو د سیمې د خلکو هغه ستونزه چې د پاکو اوبو د نشتون له ستونزې سره مخ دي حل شي. په ختیځ کې د ښاري پاکو اوبو سرپرست رئیس انجنیر مهتاب ګل شګیوال راغلي پلاوي ته د خپلو ترسره کړو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. دی وایي د جلال آباد ښار 7,000 کورنیو ته پاکې اوبه رسوي چې په خبره چې په تیر 1495 کال کې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. شګیوال وایي دوی د اوبو د تصفیې لپاره مجهز لابراتوار لري چې 24 ساعته هغه کورنیو ته چې د دوی له شبکې ګټه پورته کوي پاکې اوبه رسوي.